قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. د امام بخاری رحمت الله علیہ زندگی اغا د خوددار زندگی وا. د امام بخاری رحمت الله علیہ مبارک زندگی اد فقیره و د مسکینه زندگی وا. د امام بخاری رحمت الله علیہ د هغی مبارک زندگی اغا د اقتصاد او د میان راوی زندگی وا. د امام بخاری رحمت الله علیہ طول مبارک زندگی اغا د سید المرسلین محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د هغی د مبارکو د احادیثو را جمع کولو، د هغی د مبارکو احادیثو لیکلو، د هغی د مبارکو احادیثو د هغی د پیغام منتر رسولو. پدی کے د امام بخاری رحمت اللہ علیہ زندگی مبارک تیر شویوا. د امام بخاری رحمت اللہ علیہ مبارک زندگی اغا پا کم خوراک وا. کم خلق چی اغا شاگردان پواسطو سرا دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی نو دق دی سنگ دا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم عادت شریفہ دا کم خوراکو کم چی عشاق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی، کم چھ محدثین حضرات تی، کم چھ امام بخاریو او دق بخاری شریف لولی دا حقی دا کتاب کم علماء کم مدرسین حضرات اغی عادتم پکار دا کم خوراک دی. سنگ چھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خوددار زندگی تیر کھڑی وا. کم چھ دا سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وا. دق چھ دا خوددار زندگی کم چھ عاشقان دا امام بخاری دی، کم چھ شاگردان دا امام بخاری دی، کم چھ راویان دا بخاری شریف دی، کم چھ محدثین دا بخاری شریف دی. دا خوددار زندگی مونگا اختیار کو، دا لفافو دا زندگی نمونگا توبہ و باسو. زما عزت مندو سنگ چھ اتباع دا کتاب اللہ دا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا امام بخاری نور اللہ مرقدہ ہوا. دقس محدثین حضرات وینکی فضلاء وینکی طلباء اغیلم پکار دی چھ دقس اغد اتباع دا کتاب اللہ دا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغ اتباع اغی دائرہ کی خپل زندگی تیرکی. سنگ چھ امام بخاری نور اللہ مرقدہو اغی دا بدعاتنا سخ نفرت ہو. دقس شاگردان دا امام بخاری امتیان دا حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ دقس عاشقان دا احادیثو زانتا وین کی مومن و مسلم اغد بدعاتنا سخ نفرت شروع کی. زما عزت مند دا امام بخاری نور اللہ مرقدہو واقعات کثیر من المحدثین بیانی کتابونا تڈکتی خویوی نکتی تزستاسو اغا خیال رالول غوالم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اوریدلی دخبل شیوخونا چکم حضرت دیر بابا جی سے اب تشریف فرما سلور خرجات دا کلی و دا وطن دا لری برینا استلی شوی دا خرجات دا امام بخاری نور اللہ مرقدہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ
دا غسر دا چا پوله پټي شریک نه و د امام بخاري نور الله مرقده هغه د دنیا حریص نه و امام بخاري نور الله مرقده هغه د حب جاه هغه د مشرۍ کولو هغه په دنیا کې سیادت حاصلولو دقه نظریه د امام بخاري نور الله مرقده هغه د سیادت نه وه د امام بخاري د زړه اواز هغه د الله کتاب قرآن حکیم هغه ښکلې صحیح طریقې سره مضبوطی طریقې سره خوددارۍ سره د نفرت نه سینه پاکه د بغض نه زړه پاک د حسد نه زړه پاک د دنیا د لالچ نه هغه زړه پاک د مشرۍ ګیرولو په خلکو باندې منټري هغه کولو نه پاک هغه زړه څنګه د امام بخاري او دا بخاري یې موږ ته هغه وراثت کې پرېښودی دی نو ای شیوخو د بخاري ای طالبانو د بخاري ای عاشقانو د بخاري سینې د نفرتونو نه پاکې کې سینې د حب جاه نه پاکې کې خوبونه د مشرو مینې زمونږ مشري زمونږ سرداري دا بخاري دی چې الله په دې فقیرۍ کې موږ ته را منتقل کړې ده او را نصیب کړې ده نن یې په دې سټیج کښېنولي یو د خپلو اساتذه کرامو د قدمونو خاورې یې جوړې کړي یو زما عزتمندو دقه سوچ په زړه کې پیدا کې ورنه هغه شیخ الحدیث هغه وفادار د امام بخاري بني هغه طالب هغه بحق طالب د امام بخاري نه زما عزتمند زندگی د خوددارۍ وه د پولې او د پټي او جاه باندې جګړه ورسره د چا نه وه همدغې زمانې علماو نفرت ورسره شروع کړی د هغې نفرت په نتیجه کې د هغې زمانې حاکمان گورنران واکداران هغه به یې ورته راوچت کړه او امام بخاري به کله د یو علاقې نه شړه او کله به د بلې علاقې نه شړه زما عزتمندو د دې مبارکو احادیثو چې په کومه خوشحالۍ کې موږ را جمع شوي یو امام بخاري حاکم د بخارا په آخره کې د هغې نفرت زده علماو په اشاره باندې د هغې په وینا باندې د خپل بخارا کلي نه اویست او بیا خرتنګ هغې مقام کې ورته وفات راغی زما عزتمندو دا صرف د امام بخاري شان ته کتی نشو زما عزتمندو مونږ به نن ټیک ته فخر وکړو چې الله دا مؤمنان دا مسلمانان د تور رمزو په ښایسته کلي کې را جمع کړي دي حضرت مولانا صاحب جذبات ښکاره کړه چې دې ته به مونږ نوم بخارا کیدو که اتی له نوم د خر کیدی خو هغه اتی دی د بخارا ځان لشانو هغه د امام بخاري د وجې مشهورو د تورنګزو ځان لشان دی هغه د حاجي تورنګزی رحمت الله علی رحمتا واسعتا د وجې نه په عالم کې ځلیدلی و که څوک وایي چې د تورمزو کلي دا یو بل شخصیت د وجې ځلیدلی دی دا به دروغ وایي دا دعوه به د نفرت ډکه وي دا به د حاجي تورنګزی د شان توهین وي تورنګزی چې نن په ارض هند کې په ارض پاک کې په ارض افغان کې او په ارض پیرنګي کې تورمزی ځلیږي دا د حاجي تورنګزی نور الله مرقده دا د هغې جهادي کاوشونه وو د حاجي تورنګزی کور او بنگله جوړول دا د هغې شان نو د حاجي تورنګزی مقصود هغه د جیداد ډیرول نو د حاجي تورنګزی مقصود هغه مشري حاصلول نو د حاجي تورنګزی حقه کار که د تورمزو نه تللی دی نن زمونږ د پیرانو د نیمې نه زیاته د محلې کې کورونه
اوس هم پکې حضرات د هغې یونیورسي د هغې زامن په دې اجتماع کې موجود دي د حاجي تورنګزی وقف شوي تاله شوي کورونو کې اوسېږي نن چې حاجي آباد نه تشریف زمونږ د سرونو تاج لالاجي صاحب فیضان الله صاحب دلته راوړي دي یاد ساتئ دا حضرات چې په هغې خاوره د حاجي آباد دي حاجي تورنګزی په 1914 کې هجرت هغه د حاجي آباد نه کړی دی حاجي آباد د حاجي تورنګزی په نوم مشهور دی اقا جیداد یا شپېته جیربه یا اویا جیربه هغې پرېښودې ده الحمدلله حاجي محمد امین صاحب نور الله مرقده د حاجي تورنګزی په منصب کېنو الحمدلله فیضان الله لالاجي صاحب هغه د حاجي محمد امین نور الله مرقده د حاجي تورنګزی وراثت یې ورته ورکړه په هغې منصب کې نن د حاجي آباد د حاجي تورنګزی په جیداد الحمدلله لالاجي صاحب دغه خدمات ادا کوي لاړ شئ بونیر کې 8 کاله یا 12 کاله جهادي کاروایان حاجي تورنګزی کړی وي ورشئ مرله دې څوک ثابت کی یو کور دې څوک ثابت کی چې هغه د حاجي تورنګزی نوسو ته پاتې دی هر څه تاله کړي وو نن چې تورمزی دی دا د حاجي تورنګزی د وجې نه دی الحمدلله د حاجي تورنګزی بهار چې د دې سپینو پټکو د دې تورو ګیرو د دې سپینو رومالونو د دې سپینو ټوپو د دې زرګونو علماو د زرګونو مسلمانانو ساده عشاقو په نظر کې ښکاري کوڅه کوڅه د تورمزو د مسلمانانو په عشق کې ده کله د خوشحالۍ نه جاړي کله د خوشحالۍ نه ټوپونه وهي کله د خوشحالۍ نه تماشې کوي زما عزتمندو دا بهار د حاجي تورنګزی دی الله جاری او ساری زمونږ په تورمزو لري مونږ خپل کلي نه نوم تورنګزی نه بدلو دا د حاجي تورنګزی مرکز دی څنګه چې حاجي تورنګزی ابتدا د علم د محل پیران تورنګزو نه کړې وه الحمدلله دغه کاروان د علم دغه کاروان د عمل دا کاروان د خوددارۍ په دې کاروان کې لیپاپې نشته زما درته د اوس نه اعلان دی چې ای زما مسلمانانو وروڼو مونږ علام الغیوب نه یو حلاله پیسه ګورې دارالعلوم حاجي تورنګزی ته راوړې په دې کې به مونږ لګو حرامه پیسه دارالعلوم حاجي تورنګزی ته راونړې که راومړه د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې مجرمان یې انشاءالله ستاسو ګریوان اول به زما لاس وي بیا به د دارالعلوم حاجي تورنګزی د دې غټې جامعې د بچو لاسي چې مونږ درته اعلان کوو چې حرامه پیسه دارالعلوم حاجي تورنګزی ته راونړې حلاله پیسه جمع کوئ دارالعلوم حاجي تورنګزی سره امداد خپل کوئ قصې مه کوئ ریاکاري مه کوئ دکلاوه مه کوئ لږه ده او که ډېره ده دا حاجي تورنګزی سره تاسو تعاون هغه جاري وساتئ نو زما عزتمندو تورمزی دا د حاجي تورنګزی رحمت الله علیه د وجې نه تورمزی دی الله د هغې په نوم دا جامعه قایمه کړې ده د دیر باباجي هغه ښکلې ملفوظات هغه ښکلې مرفوظات هغه د سینې د درد نه تاسو ته زمونږ د علاقو د رواجونو د مړو د خیراتونو هغه تاسو ته بیان که وعده یې نه واخیسته خو لیکن د هغې په اجازت بلکې هغوی حکم وکړه چې دا هم ورسره سوا که زما دا زړه یې پې باغ که چې دا زما د زړه هغه اواز هم دی او خولې باندې طلبو خپلې حلقې ته ستړی شوم نن د عامو مسلمانانو اولیاء کرامو په مخ کې د باباجي دا فرمان
پخپل خلی جاری کوم اے دا دریم پوری پکتون باندې ناسته مکوي د خلکو نه ګیلې کوي چې زما دوی مې لرانغي زما درې مې لرانغي ځان یم کړاو کې اچولې دي مسلمانان یم ځان سره په کړاو اخته کړي دي خاص کر زمون علماء کرام دام د باباجي په اجازت باندې زویم خبره د دوی ده او خوله زما ده بېادبي دې معافي علماء کرام مونږ ټول له الله د غم او ساتي کله چې مړی وشي نو بیا په کور او په حجره یو لویه میله وي لاؤډ سپیکر لګېدلی وي کله یو تقریر کوي کله بل تقریر کوي چې څوک وله رانشي اول دی مولا ګیله کوي او بیا ساده مسلمان چېرته په شلم نمبر کې دا رواج ختم کې نه به زه انشاءالله د چا دویمې له لاړ شم او نه به زه انشاءالله د چا درېمې له لاړ شم د جنازې خبر کوي د مسلمان حق دی جنازې له به درځو دویمې او درېمې له به نه درځم او تاسو هم دا رواج ختم کې دا د امام بخاری پیغام هم دی دا د سید المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی اغا نقش هم دی زما عزت مندو امام بخاری رحمت اللہ علیہ خپل بخاری شریف اغا دا بدء الوحی نشورو کئی چی دا وحی سلسلہ اغا سنگ شورو شوا اللہ انسان تا عقل ورکرنے خو لیکن یو میدان راشی چی دا اغا عقل فیل شی اللہ انسان تا خواسی خمسا سرگی غوگونا دا خلا دا لمس دا زائقی قوتون ورکری دی خو یو زیدہ سراشی چی دا فیل شی اللہ دا حقی دا علاج دا پارا دا کل انسانیت دا علاج دا پارا علوم دا وحی چنن دا قرآن پا شکل کی منصر دی علوم دا وحی چی اغا دا مبارکو احادیثو پا شکل کی دا منصر دی زما عزت مندو دا دق شورو یا وکلا وڑو کی غار حرا دی حضرات حاجان و معتمرین بطری اللہ دم زر تر زر دا عمری سعادت نصیب لری اے دغیل بطلی وڑو کی زیدی وڑو کی غار حرا دی خدا اسمانی وحی شورو شوا کل عالمی ازلو کنن زب کرسین آستیم کنن حضرت بابا جی صاحب دامت برکاتهم العالیہ زید مجدهم دامت فیوزهم دا حقی وڑوک خانقا دا اغی غار حرارنا دا چنن پجامعہ دارلوم حاجی صاحب ترنگزے کی دلیگی زما عزت مندو بیا ابواب الایمان قائم کرو دا مومن مضبوط ہتھیار خائص او عزت دا مومن اگا ایمان دے سینہ کی چی ایمان دیوی زما عزت مندو ٹھول کفر پھیل لے سینہ کی چی دی ایمان وی پتور لحق کی دی خور اخوری نشی سینہ کی چی ایمان وی نکیر و منکر اگا دا سوال و جواب اگا کئی خسترگی دا باندے رستی نشی سینہ کی چی دی ایمان وی پا بیدان محشر با بیغمے سینہ کی چی دی ایمان وی دا سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حوض کوثر دا حقید مبارکو لا سنبتو بس کے او سینہ کی چی دی ایمان وی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرافقہ فی الجنت پر نصیب کی گی دا قیمتی سرمایہ کفری ختمی شرکی ختمی بدعات دا عقیدی دا توحید بدعات دا ایمان دا پارا وینا دا وینا سنگا وینا پا اونو لگی پا دم ختم کی بدعاتو کی سڑی ور پروزی آخر کار دا مشرک شی آخر کار دا ایمان دا نعمت نا محروم شی نو امام بخاری مومنانو تا دا قیمتی سرمائی دا ایمان پیغمبری خود ور بصیرت و حارت تی ولی خیرنم دا اللہ بدشی اے بدن بم طاہر ساتو او زڑک رنا دا ایمان
عشق مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم عشق دا شریعت علوم دا شریعت دا با پزڑ کم ساتو زڑ با پاک ساتو معاملاتی پیش کر دا حج او دا عمر زبرگان دیر دی دا تبلیغی جماعت زبرگان دیر دی دا مدارس دا پٹکو او دا علم بزرگان دیر دی خود معاملات بزرگ چی دا حلال روزی گٹی دا حرص پکی نوی دا چانا تم پکی نوی اگا دا شمیر دانی پا مقدس مکہ موجودی معاملات اگا امام بخاری مضبوط چل زما عزت مندو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی دینی خدمات دا کفار مقابلی اگا مزلی اچیللی بیائے دا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم جل اگا دا مغازی و دا سفر اچیلو بیا آخر کی طول بحثنا امام بخاری تمام تا رسول آخر کی ابواب دا توحید قائم کرو چه اے مومنہ دا عقیدہ دا توحید اللہ دا لخیراتی پسینکی کی خود دا پا گناہ مخرابوا پا بدعاتو مخرابوا پا شرک و پا کفر پا دغی سمندر خلص علابی ملو کوا تر دا مرگ پوری پا عقیدی دا توحید قائم سا آخر کی در تطلو لگولا چه اے مومنہ دنیا کی بدی دیری نیکے کھڑی دادم تلیلی شوی دی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ دا مومن یونی کم نزایا کئی اور اے مومنہ گناہ بدی کھڑی وی گوری دام تلل ارتکی خودلی شوی دا نو پام کوئے چی دا قیامت پروز دا خپلونی کملو دا خپل ایمان دا وزن کمزوری نکے دا عقیدی دا توحید اگا وزن کمزوری نکے پا آخر کی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہو شاگردان رسختی اخلی ویدہ جنتی ماحول لی جنتیان چی پا جنت کی دا یوم السروی نبیا وتحیتهم فیہا سلام پا یوم البسلام چی دویم وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین نن جنتی ماحول اے طلباؤ اے فضلو دا جامع درلوم حاجی صاحب ترنگزئی اے جنتی ماحول تاسو تمام تورسو چی پخلیم دق وردی چی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اے دا یونیورسٹی خلق فارغ شی نوکرے ملو شی اے سکولو نوکالو جونا ہوئی نوکرے ملو شی اے فقیر و مسکین طالبہ تچی دا جامع دارلوم حاجی صاحب ترنگزین رسختی کی ستا سرٹیفکیٹ اگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تدرکو ستا نوکری و سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیمی پزلک برم دا اللہ عظمت وی پزلک برم دا اللہ اگا پاکی و تسبیح وی خلب دی مناسب مومنہ اگا پا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اگا پا دی گویائی اے رزق دم دا غدی دا فرشتو رزق دا اللہ تسبیح دا امام بخاری پا آخر کدا روایت رولو دا خپل بخاری شریف پا اختتام چے اے طالبہ کسی مانو کی وارث دا امام بخاری سی واروس کے اے محدثہ سی مانو کی توارث دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستا خوراک ستا نوکری ستا سرمایہ دا اللہ تسبیح دا اللہ حمد ثنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا دی و فیدہ پدی حدیث کی منتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرا چہ حبیبتان الی الرحمن اے مومنہ اے طالبہ اے محدثہ اے مبارک عالمہ اے بخلب دیدہ ورد سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیمی
خو لیکن دا کلمې د الله خوښې دي څوک چې د چا خوښ وي هغې سره تعلق ساتي هغه عاشق د هغې خپل معشوق د متعلقین هم خیال ساتي نو ای مؤمنه په خولې دې دا کلمې دي خو ته به د الله محبوب ګرځې ای زما مسلمانانو وروڼو په دې ملک باندې نن کم د ګرانۍ یو عذاب دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ښځې نر لوی واړه ماشومان علما طلبا حفاظ قاریان په دې خپلو خولو باندې دا د فرشتو رزق دی چې الله زموږ نه د ګرانۍ د عذاب پورته کړي دقه یو ورد به کوئ چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اے زما خوږو طالبانو تاسو ته به خلک وایي چې څه سرټیفیکیټ دی تاسو به څه چل کوئ دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته پیغام په دوو ټکو بیان کړی دی ونحتیج نفعه چا دله منبر پرېښودو چا د وعظ و نصیحت ته غوږ کېښودو چا دله امامت درکو چا دله مدرسه جوړوله چا په مدرسه کې درس درکو یو مسلمان د مسلې تپوس کو بیانوه فایده په نه رارسوه او ای ستا کار به دا وي روزګار به دې دا وي ونستغني اغنا نفسه ای که څوک منبر ته دې نه پرېږدي څوک دله کتاب نه وایي څوک دی او نن سبا دا خبره درته منځ کې کوم د خوار ملا په بانګ وي څوک کلمه هم نه وایي ای زما فقراو مساکینو طلبای کرامو ای زما مسکینانو مسلمانانو وروڼو تاسو نن د حدیث مبارکو سره د عشق مظاهره وکړه یو قمقل انسان وی چې ویدا خوراک نه راغلی دي په دې کورسو ناست دي سوټونه یې ستړي شو سترګې په دیدن ستړې شوې خپې یې ستړې شوې دا عاشقان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو دي د دنیا نه به لږ صبر کوئ الله به دله هر څه درکړي د دیني خدماتو په آینه کې به دنیا نه ګورئ د دنیا په شیشه کې به دنیا لټوئ د دنیا په شیشه کې به دنیا ګورئ دین به خپل روزګار نه ګڼئ زما عزتمندو زموږ ډېر حضرات مسلمانان داسي چې ما وخت ورکړی دی وخت مې خرڅ کړی دی زه د قال الله قال الرسول پیسې نه اخلم ما په ټیم خرڅ کړی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین روزګار هغه مونږ ته ښودلی دی چې ونستغني اغنا نفسه ای که څوک تقریر ته دې غوږ نږدي څوک د امامت نه درکوي د خپل رب سره معامله ساته صحابه کرام رهبانا باللیل چې دی راهبان د شپې وو د الله عبادت گزارو خپل رب سره معامله ساته دا ستا په دنیا کې هم خوراک دی دا دې په آخرت کې هم خوراک دی زما عزتمندو الله دله وس درکړي په دیني خدماتو اجرت اخیستل جواز نه جواز سره مې کار نشته الله دله وس درکړي په دیني خدماتو باندې پیسې مه اخلئ او دا حوصله او دا عشق دا د دیني خدماتو دا د جامعه دارالعلوم حاجی صاحب تورنګزی نه یو صاحب دیر باباجي صاحب تشریف فرما دي وی زموږ والد محترم قاضي صاحب دا د وچ علاقې یو لوی قومي قاضي و نور الله مرقده وی مونږ ته به وی چې بچو پردو خیراتونو له به نه ځئ مونږ به ځان سره دعوتونو له نه بوتلو د مونږ ته به وی چې تاسو به پردو پیسو ته نه لاس کوئ دقه د استغنا غر الحمدلله په سټیج د جامعه دارالعلوم حاجی تورنګزی تشریف فرما دی زما مرشد او پیر نور محمد صاحب هغې د حاجي تورنګزی په دغې سترګو کې چې دا د باچا ګل صاحب نم بیعت نور الله مرقده د پلوډن بکیر صاحب نور الله مرقده د هغې نم بیعت هغه خلفاو د حاجي تورنګزی د استغنا پیغام پیش کړی و نن که یو طالب
نن که یو عالم ځان د جامعه دارالعلوم حاجي صاحب ترنګزی هغه بچی ګڼل غواړي د دیر باباجي مضبوط وارث دعوه کول غواړي د استغنا زندگی به تیرئی دنیا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے یہ زمین تیرے لیے ہے نہ تو جہاں کے لیے زمک آسمان ټول زمون دی دادا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پتوفیل کائنات آباد دی نظما عزت مندو ان اجری الا علی اللہ دا پیغام بنن تاسو پسینو کی دا دارالعلوم حاجی صاحب ترنگزی نور اللہ مرقدہو نبوڑے دیر بابا جی بار بار ما تدا نصیحت کئی چی دا دی سپینگیرو فقراو علماء کرام قدر کوا الحمدللہ ترس ہمی کھڑی دی سونا چی زما دا ورستی آغا می کھڑی دی لاس می خل کھڑی دی سپینگیرو علماء زیمی ورطا پریخو دی سپینگیرو علماء تا اس کے اعتراضو کے چی تو خمق کے ناستی دادی بخاری شریف زدل تمخ کے کین علم زما عزت مندو نامی مجبوری دا انشاءاللہ دا بیدبین دا دا دی سپینگیرو علماء قدر بکوے دا خبلو علاقو علماء سپینگیرو قدر بکوے بابا جی فرمائی چی دی سپینگیرو علماء خلاصہ کے دانی اغیم گوری دیر پسختوز دا کری دا دا منیا دیر پسختو باندی ویلی دا نن پمالا خیتا الحمدللہ ہر مدرسہ کی لنگروی ہر عالم اللہ سودا حالا کری دی نو اے دا دق فقراو مساکین علماء دا سپینگیر علماء بمونگا قدر کو دا حاجی ترنگزی دا دی جامعی اغا اعلان او پیغام دا خود دارے دی دا اغا اعلان او پیغام دا عاجزے دی اغا اعلان او اغا پیغام اغا دا قناعت دا زندگی دی مضبوط اعلان اغا دا کتاب اللہ دا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع دی دا بدعاتنا بمضبوط اغا نفرت کو دا کلی رسم و رواج دا حغین بمضبوط اغا نفرت کو دق امام بخاری منتن صبر خودا چی دا بم پخلو ہم وی دا بم پزر کی ہم وی دا ستاسور دنیا رزق ہم دی عزت ہم دی حیات و جوندن ہم دی دا قبر کی ہم دا پا حشر ہم پا جنت کی ہم چی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اے زمارونو دیر دوستانو دا دعاگانو درخواستونه کړی دي په دې لږ ټیم کې ځینې نومونه نشم اخیستی هر مسلمان چې د دارالعلوم په ګیټ باندې قدم کېښودی دی احاطې ته راغلی دی یا ځای میلاو شوی نه دی دارالعلوم ته دغه اعزاز ورکړی دی که هغه شیخ الحدیث دی که هغه شیخ التفسیر دی که هغه عالم دی که هغه طالب دی که هغه ساده مسلمان زمانه سرتاج دی اللہ دی تاسو تددی اگا جزا او بدل در کی نمون از آغستی نچم وقت کم دی دیر علماء کرام سپیرگیری نمون از آغیم نچم آغستی دل تر آغلی دی مولانا مجید خان سے دی تشریف راول دی یقینا ندوی بیان زمان دیر خواقوی خو افسوس دا چی رستی تشریف راولو او زمان دا ملگری دیر سکڑی شویم دی مولانا صدر الدین صاحب چرارا تنگی جوریر اغیم مشرانو کی دی علماء معمرینو کی سٹیشن کورنو کی اسی کی دیرو تشریف راولی دی خو لیکن اغا نمون مغسل اغا وزرشم کولی دا وسلم بار دی بدق پیغام دا قرآن و دا سنت دا دی جامعین یو سے سینوں کی محفوظ کے پخلو اجاری کے کورنو کی او پزان او پبچو نافذ کے او خب نرا دا دارالعلوم حاجی صاحب ترنگزی سرا دا حلال مال پا صورت کی تاسو تعاونو کے فرض کالما اعلان کرو چی شعبہ دا حفظ با اگا مضبوط شروع کو خو لیکن دا مخامخ چتا سوینے اے مسلمانانو صدا سے کڑوالا نہیں اے مسلمانانو دا سی نہیں چی بالکل درکم نلگی تاسو کی بخمالدارم راغلی
فقرا مساکین د کلیر دي د چت وګوره دا شعبې د حفظ دپاره پروس کال لاسې مونږ وانه چولی شو د لنګر اخراجات هغه د لکونو کروڑونو په حساب دي که ویمې درته نو زما وار خطا نه دي له الحمد والنعمه خو کیدی شي چې ستاسو کې د بعضې خلکو زړه پیل شي اټ پیل له باندې رانه شي چې د لنګر او د حاجي تورنګۍ د جامعې دونه کروڑو تعداد کې کروڑو مقدار کې هغه خرچه ده دا درته نه ویم اللهم زد فزد د دې بوډاګانو سپینګیرو شیوخو د دې ساده مسلمانانو دا دعاګانې دې الله قبول کړي ټول لاسونه اوچت کې دا درې چته د جامعې پاتې دي د مسجد دریم چت دی د دارالحدیث هغه دریم چت پاتې دی د شعبې د حفظ یو چت هم را سره نشته دا وعده وکړې چې انشاءالله د رمضان نه مخکې به دا آباده و څنګه چې نن تاسو دستارونه سپین د بخاري شریف د فضله ویلې کال نه به انشاءالله سخت کال لږ 50 حافظان مونږ ډېره کړه په هغې کې څو په هغې کې 2 حافظانو قرآن حکیم ماشومانو سینو کې محفوظ کړ 15 کسان هغه ناظره د قرآن حکیم هغه دا وویلله او چې دا چت واچولی شي نو دا که پروس کال چا چولی وي الله لالا چولی وي خو منظوره نه وه نو زما عزتمندو شوق سره امداد او تعاون وکړئ چې دا چت واچولی شي 1500 حافظان دا پکې کال له ډېره کیدی شي خوښ هم نه ده چې د 500 ماشومانو په خولې الحمدلله رب العالمین د الله ښکلی کلام په دهن وي د پیشمني هم د ټولې ورځې هم او بیا دستارونه پکې د کثیر تعداد د حافظانو هم کاله په دې سټیج باندې هغه ووینئ موږ چې څونه حاضر شوي یو الله دې کاله بیا په جامعه کې شریک شي کم مسلمانان هغه د ضرورتونو د وجې نه پاتې دي الله دې په هغې د حیا او د عزت څادرې خورې کړي زموږ د تور همزو د کلي زنانه په کوم عشق باندې کور کې د قال الله قال الرسول ته غوږ کېښودی دی په عقل لارې د دوی مرادونه هم حاصل کړي چا چې تعاونونه په نره د حلال مال کړي دي الله دې په هغوی د حیا او د عزت غټې څادرې خورې کړي کم چې په سټیج تشریف فرما دي ای زما مسلمانان څادرونه علماء کرام زما سپینګیري او مشران چې په خاورو کې دي په چتونو دي په کورسو دي او خاص کر الله دې دا ټول با مراد او با مقصد لري زمونږ دا دریم کال دا د جامعې د ختم بخاري اجتماعي الله دې قبوله کړي د دې رجوع په خولو د دې ګونو یاد ساتئ د پښتو متل دی په پردي کور کې چې څوک کار ساتي ابې خوند دی تاسو ټول وایئ په پردي کور کې چې څوک کار ساتي هغه بې خوند دی هغه څه وي او لاس اوچت کېږي تاسو هم بې خونده یې په پردي کور کې چې څوک کار ساتي هغه بې خوند دی په زمونږ په کور کې کار مه ساتئ زمونږ په اجتماع فتوی مه لګوئ بې دلیله په د مسلمانانو شوق او عشق سره په دې صدقاتو بې خونده بې دلیله فتوی مه لګوئ دا راغلي دي 1 روپۍ 3 کاله وشو الحمدلله دې ټولو مسلمانانو ته چې څه په قسمت دي الله دارالعلوم کې ورکوي 1 روپۍ دې پخلي والا نه ده اخیستی ای مسلمانانو ستاسو مقام عبرت دی د نن خپل لکونه روپۍ 3 ورځې وشوې 4 دی راغلي سره بصویر صاحب دي د رضاڼو نه 4 ورځې وشوه دلته خدمت کوي تاسو به د 500 دیاړې پرېښودي الله دې دله دا فقیري په مالدارو بدله کړي خو دوی لکونه روپۍ سل پرېښودې دي او جامع دارالعلوم حاجي تورنګزۍ ته یې ځان وقف کړي نو واورئ چې ګورې په دې روپۍ دوی نه ده اخیستې دا بوډاګان او سپینګیري دا د روات میلې ته لاړ شي 1 روپۍ هغه زمانه نه ګټي قصابان وروڼه 1 روپۍ زمانه نه ګټي دا تعاون او دا خیراتونه وکړي او په پردي کور کې کار ساتل ادب خوند سړی کاړي مونږ دا نه وایو
दादा अल्लाह करम दे। नबी अलैहिस्सलाम आखिरी के बस कोम नबी अलैहिस्सलाम खंदक कनाई सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक कनाई बदन मुबारक ही द दुड़ू दी द लुगने पखीट मुबारका कानी तड़ली दी औ ब्याम कायनात द हक द मखन पैदा दी औ ब्याम प मुबारक दान मुबारक खुल बांधी दा अल्फाज मुबारक दी लौला अल्लाह महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना। ए अल्लाह कता मुंग ता हिदायत न करे न बमुंग यव रुपए सदका करे वा न बमुंग न यव रुपए खैरात करे हो न बम यव मुंस करे हो न बम यव रोजानी वले वा दा जामिई दा तामीर दा अल्लाह अता दा जामिई तरफना मिल मनो प हलाल माल बांधे मिल मस्तिया दा अल्लाह अतवाला दा अल्लाह प अतवा इतराज मकवे गोरे बेदलीला और जमा इज्जत मुंदो मुंग चिदल दा अल्लाह राजा मखड़ियू दा चा अतवा दा पजूर हुआ है दा अल्लाह मुलाना पखपल मुलाये ब्रीद ताउल पकार नली जाहिद और आबिद ला पखपल जुहद और तकवा ब्रीद ताउल पकार नली पखादिम द दिन बांधे प दीनी खिदमातो ब्रीद ताउल पकार नली दा तौफीक दा चाले अल्लाह ला सुनाव चक्के गटी रुजिम खोलली न शेकड़े दा तौफीक दा चाले दा अल्लाह न चे जमाना अरदादा चे दा अथवा दा अल्लाह दा या मुसलमानानो स्तासो न अरदादा चे दा अल्लाह अथवा दा नो ए बेख्वंदा जमुंग पकूर के कार मसाता दादा अल्लाह अथवा दा मुंग वर तखपल अथवा नवायु मुंग वर तखपल जोर नवायु दादा अल्लाह अथवा दा मोमिनान पजर गुरु गवाली ब्याला सुचत के दादा चा अथवा दादा अल्लाह न चा अथवा दा अल्लाह शवा जी इकरार कोम जखपल रब मनमा स्ता सकार दे चे तपमा इतराजो के चे दादा अल्लाह अथवा वली मने दादा अल्लाह अथवा दादा दी फुकराओ ददी मसाकीनो ददी स्पिनगिरो ददी शुयूखो ददी दीर बाबाजी सेब दी शब रोज दुआ गाड़ी दी अगा बहार वर्ता अल्लाह फखबुल मुबारक उस्तरगो उखाओ जिंदगी दी अल्लाह तवील आफियत द कवर की दस्तरगो मुबारक नजर दयावीना खुद तख्ती दिली दी बल्कि लग नजर पाती दी इनफिरादी दुआ गानो किम वर्ता दुआ कवे ए अल्लाह ददीर बाबाजी नजर खुराता नूर मक्का में दाजू अफा पीर नूर मोहम्मद सेब दी टूल उलमाए किराम स्पिनगिरी दा मुसलमानान अल्लाह दा बदनुनु कुव्वती दीनी खिदमात दा पारा नूरम सिवा के जमुंग दा दारलूम हाजी सेब तुरंगई नाजिम अला मौलाना फहद अकबर हक्कानी सेब शेख दा मरगुज दा ठूपेरी दा दारलूम अवलनी शागिर्द और तालिब और बिया पदारलूम के तरउस पूरी खिदमत कौन की 19 अगस्त 2002 के इनेकाद 19 अगस्त 2002 के नाजिम सेब लकपासी दारलूम हाजी सेब तुरंगई रुम्बनी शागिर्दी चे अल्लाह नन पदारलूम हाजी तुरंगई की द निजामत द खिदमत तौफीक वर करे दे मौलाना शेख हदीस पीर खादिम हुसैन सेब दादा अकबर पूरी द मोमिन गड़े लगता सुपा से ची मुसलमाना नमोविनी दा सोमर कड़ू नौशू अल्हम्दुलिल्लाह द हक्कानी द बाबाजी बशीर फाजिल औदल ते सबक नवीली औ अल्लाह वर्तर हदीस मसनद अगवर नसीब को मौलाना कमाल शाह सेब ची रईस अगर दारुल इफ्ता द जामिया दारुलूम हाजी सेब तुरंगई लग दी पासी अगी दारुलूम अगा मुदर्रिसीन दी द इफ्ता शुअबा दुई संभाली द हदीसो द फिक़ी द नहवी किताबुनम खई मौलाना अदनान सेब चिदारा दारुलूम द्रीम काल बांधे बल्कि दारुलूम पद्वेम काल दारुलूम बच्चो द नाजिम सेब दी क्लास फिलो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अदनान सेब अगा द नौथी सदर पेशावर द दारुलूम बची और द दारुलूम खादिम और याद साथे यव रुपए दे हरामी कदवी तनखाली तासु को लगलाज दा खुशाले नौ चत के यव रुपए दे हरामी
کدوی تنخالی د جامعې ځوانان دي ښایسته ځوانان دي او ای دا ویښته یې په دارالعلوم په خدماتو کې نو یا مسلمانه ته په جامعې ولې اعتراض کوې د جامعې محدثین د جامعې مدرسین حرام دي چې 1 روپۍ تنخواه دا د دارالعلوم نالي مسلمانانو لاس اوچت کې داد وله ورکې دا د حاجي تورنګزی بچي دي دا په خوددارۍ خدمت کوي مه کوئ زمونږ په کور کې کار ساتل مه کوئ زمونږ په دینی خدماتو اعتراض ورنه څنګه د امام بخاري چې د بخارا نه ایستلو شو او آخر کار 100 کاله پس بخارا کې برای نام مسلمانی پاتې ده زه درته اعلان کوم په جامعې او د دارالعلوم حاجي تورنګزی په بچو د جامعې په کارکردګۍ د دې مخنیوي مه کوئ موږ ته پته ده د دې سیلاب مخنیوي نه چا کولی الله ته چې څه منظوري اللهم لا مانع لما اعطیت دا مه کوئ ورنه د تورمزو کې به داسې جهل راشي الله دې نه کړي مولیانو سمجھے ورنه تورمزو نه به بخارا جوړه شي بیا به ګورې برای نام مسلماني وي د مدرسې او د مولا به په تورمزو کې درکني زما عزتمندو بل موږ سره مولانا جان علم صاحب چې دا د دارالعلوم شاګرد هم دی او دارالعلوم چې څنګه حقانی نه فارغ شوي دي دارالعلوم کې بلکې ردی مولانا جان علم صاحب د پاسي مولانا جان علم صاحب والد محترم دوی چې د 1000 روپۍ اول د دارالعلوم د هغې مشوره موږ له دې را کړې وه د دې والد صاحب د دې مدرس مولانا جان علم صاحب د والد صاحب په سټیج سپینګیرې تشریف فرمارې دا 3 زړې کمرې چې تاسو اینې او دا باقیات الصالحات دی الله دې قبول کړي د ګیټ سره متصل زما وروڼو دا د دې والد صاحب چنده کړې وه او د دې مدرس د والد صاحب خپلې پیسې د 1000 روپۍ نه تورمزو نه د 1000 روپۍ نه 19 ګلکاران مزدوران راوستي وو په 3 ورځې کې دا 3 کمرې دلته وړوکي جوماتو د هغې برنډه جوړه کړې وه الحمدلله د دارالعلوم په بچو اعتراض مه کوئ الحمدلله یو پیسه د حرامي بطور تنخواه وله ما نه ده ورکړې زما عزتمندو دا د اخلاص بهار دی الله هغه تازه لري مولانا عزیر احمد صاحب زمونږ ترزویر هغې د محلې پیران هغې چې د خدمات د دارالعلوم شاګرد هم او مدرس هم لږ د ځان ورته ښکاره کړي هغې لګیا دي الحمدلله د دارالعلوم خدمت کوي مولانا ابراهیم جان صاحب دا د عثمانزو چې موږ د دې ړومبي چت مسجد لنټر اچو نو په دې بیم پرېوته او د دې مولانا ابراهیم جان صاحب د عثمانزو د دې ټاټکې په سرو هغه بیم پې پرېوت او دا ټول طالبان شاګردان ورسره را پرېوتل د هغې قربانۍ په عزت الله ولا په فقیرۍ او غریبۍ کې دارالعلوم کې د درس توفیق ورکړی دی بطور تنخواه 1 روپۍ د حرامۍ کما دوی له ورکړي عزتمندو د دوی د داد دپاره ځوانان دي لاس اوچت کې نو د دارالعلوم په زمونږ د دارالعلوم هغه معاملاتو کې څوک ګوتې نه وایي بې دلیله دې خبرې نه کوي او مخنیوی دې نه کوي ورنه الله به وله سزا په آخرت کې ورکوي مولانا سعدالله جان صاحب چې هغې محمود آباد کې امامت دی د ډېرې زرداد دارالعلوم کې هغه وخت دور حدیث نو د نحو امیر نواله تر د مشکاته پورې زما شاګرد الله دا سعادت ور نصیب کړی دی مولانا عارف صاحب دا د نحو امیر نواله مشکاته پورې بیا د باباجي دي نه دارالعلوم حقانیه کې دوره کړې وه او الحمدلله د پړانګ اردنو هغې دې اوچت شي او دوی د دارالعلوم مضبوط په دې ځوانۍ کې هغه خدمات کوي مولانا وصال احمد صاحب د هغوی د تره زوی نن وفات و هغې جنازې له الله دې هغې مغفرت هم نصیب کړي د توتکیب د شیربو د هغې مولانا طاهر حسین صاحب زمونږ د ضلع 400 جیټیائی د هغې صدر صاحب هم دی او په دارالعلوم کې مدرس هم دی مولانا کاشف جان صاحب هغه د پورته سیده ضلع 400 د دارالعلوم فهلا بوزلو کې چې کوم مدرسین دي مولانا طاهر حسین صاحب درې پهلا دستربندي د دوی وه
مولانا کاشف صاحب د دې پهلا د سربندي وا او مولانا تیمور جان صاحب هغې د ملا مخامخ شي دا د عمرزو دا حاجي آباد دویمه د ستربندي د دوی شوې وه الله وله دلته هم د خدمت توفیق ورکړی دی مولانا سعید صاحب هغې هم پروس کال د دارالعلوم هغه د وړوکوالي نه خدمتونه اوس هم بلا خدمات دي استاد د ناظرې د قرآن حکیم هغې مولانا جانشیر صاحب دیم پروس کال لا درې واړه ملګري دا فاضل شو د شیرفو شعبه د حفظ مختصر هم سخت کال شروع کړې وه دا دې دوه حضراتو ته حواله ده دا تاسو چې دا څومره مسلمانان راغلي زما فضلو تاسو به دا نه وایې چې ما له زبیر جان مولوي سره هغې سره سبق ویلی دی جامع دارالعلوم کې هم ویلی دی استادانو سره هم ویلی دی د امت او د مسلمانانو یو روپۍ په تاسو لګېدلې ده دا چې دا نن کومه حاضر دي یا غیر حاضر دي د دې ټول امت مونږ شاګردان یو زما ساده مسلمانانو تاسو چې تعاون نه وي کړی زما خپل ورور پیر مسعود جان صاحب زما خپل تره زوی حاجي عبدالله اکبر صاحب دا 2 جیره به ځمکه یې راته په 2002 کې وقف کړه او وی راځه دې کې دارالعلوم چلوه بیا دې خوا هم راپسې لږ خرید وکړو الله دې دا مخامخ کور هم دارالعلوم ته راکړي الله دې انور خاته ته دا پټي دام دارالعلوم ته راکړي یقینا مونږ دارالعلوم ته ډېر لوی ضرورت دی بلکې تاسو که په شوق کتل دې کور ته هر مؤمن به دا ووایي چې دارالعلوم ته دې ضرورت دی لاس اوچت کې چې دارالعلوم ته دې ضرورت دی الله دې مونږ له توفیق راکړي چې د سرو سره یې وتلو او دا کور چې جامعې ته حواله کړي د جامعې دا رونق دا الله نورم هغه سوا کړي نو ای مسلمانانو وروڼو د جامعې تاسو انجنې چې ستاسو تعاون نه وي نو زه به دلته په سټیج نه وي که ستاسو تعاون نه وي دا فضلا به نن نه وو که ستاسو تعاون نه وي دا بهار به دلته نو د دارالعلوم تاسو هر یو کس دا تاسو ای مسلمانانو ای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشقانو هر فر تاسو د دارالعلوم چلونکي لاس اوچت کې آینده کې به دارالعلوم سره لږ د کډیر دی تعاون به ورسره کوو الله دې دا اجتماع قبوله کړي تبلیغي حضرات زمونږ چې دي مشران هم او څومره زمونږ د تورمزو پیر آصف جان صاحب دي داسې افسر جان دي او دارنګې ورسره ممتاز علي امیر صاحب دي ټولو نمونه نشم اخیستی دا 2 هفتې وشوې چې دا حضرات راځي دلته مشورې او انتظامات د میلمنو د تقسیم دا خدمت چې تاسو اینه دا ټول زمونږ تبلیغي حضراتو انجام ته ورسو دا حضرت مولانا امیر بجلیگر صاحب نور الله مرقده زوی مبارک مولانا مفتی قاسم صاحب هم تشریف راوړو زه ورته هرکلی ویم او داسې زمونږ حاجي اجمل صاحب مولانا اجمل صاحب هغې چې دي دا انګار کړي ای والد صاحب یې د 100 نه اورېدلی دی اوس هم دغلته په کرسۍ ناست دی وروڼه یې ټول حاضر دي او دې تېرو هفتو کې یې ورور وفات شو خپه هم تېنه بیا ډاکټر کټ کړه پروس کال د ګلدل میلې ته تلې ناصرپور ته تلې مجمع مه خرابوئ او بیا ګویا کې تلې په یو وخت په تلې په ډانګورو د دارالعلوم خدمت یې په دغې منډو کې کوو څاروي یې راوستل الله دې قبر د نور نه ډک کړي دې حضراتو ډېر لوی خدمتونه کړي دي یاره دا زمونږ د دې میډیا علب خان شیرپو سوشل میډیا والا چې دا څونه حاضر دي بس خو چې دارالعلوم کې الله به انشاءالله نه خرابوي نمونه نارماله زمونږ انتظامیه چې کومه راغلي د پولیسان روړ شو دوی چې راغلي دي نو بس ست شکریه ادا کوو الله دې عظیم حفاظت نصیب کړي او زمونږ څومره مسلمانان چې حفاظت زمونږ محترم قاضي اسلم صاحب رباعي مې وبوئ خو وخت هم کوتاه بېګایم درته ویلې وه د هغې هم شکریه ادا کوم زما استاد محترم مربي او مرشد شیخ الحدیث مولانا انوار الحق صاحب د جامعه دارالعلوم حقانی اګوړه خټک شیخ الحدیث صاحب هم محتمم هم هغې څه کمزورتیا وه
تشریف آوری و نکړل شو لیکن حضرت مولانا سلمان الحق صاحب حضرت مولانا سلمان الحق صاحب چې دا د حضرت شیخ الحدیث صاحب نور الله مرقده وسیب د مولانا انوار الحق صاحب د جامعه دارالعلوم حقانیه د هغې د محتمم فرزند او د دارالعلوم حقانیه بلکې لاس او خپې معاونین او خادمان سلمان الحق صاحب تشریف راوړی دی دا زموږ دپاره د فخر خبره ده او اوس به زه دعایي شهریار ساوند والا ماشاءالله ډېر ښه هغه کارکردګي او خوله د لوډ سپیکر انتظام مخکې خو قاري صاحب واسع الله صاحب دي او ثناء الله صاحب دي سني دي هغې دا 2 کاله کړی او ماشاءالله خو د هغې چونکې څه احزار و چې د هغې هغه ساوندونه خراب شوي وو اوس یې خو ټیک کړل نو دوی شهریار صاحب ماشاءالله ډېره ښه کارکردګي هغه وښودله زه به ولې څه شکرانه م 1,000 روپۍ ورکړم د خپل طرفه او زمونږ بصیر صاحب هغه دیګونو والا هغه تشریف راوړي باباجي به ورته په خپل لاسو مبارکو هغې یو شیل به وله ورکړي ډېر لوی خدمت ګران کار دی دا پسونه دیګونه پخول دا اوښان او دا میخې سنبالول ګران کار دی سخیان د الله خوښي باباجي به ورته په خپل لاس مبارک شیل ډم ورکړي باباجي بصیر صاحب او عاطف کراکری والا ماشاءالله دریم کال ډېر لوی خدمت یې کړی دی دا د مخلصینو ټوله ده دا مسلمانان دا مخلصین ولاړ ناس دا مدرسین بې تنخواه بې اجرته سبقونه د امت بچو ته ښیي او په ما چې څه ګمان کوئ راپسې وایې او دا پخلو والا او دغه رنګې دا انصار الاسلام ټول راغلي په اخلاص لګیا دي ډېر د زړه د درد نه ویم چې په پردي کور کې کار ساتل بې دلیله دا بې خوندګیري ده دا بې خوندګي چې د چا وام نه رې باور هم پې ونه کې او چې څوک په لاؤډ سپیکر کې په ختمونو کې په جلسو کې حاجي تورنګزی جامعي پسې لګیئ لاس اوچت کې دا وعده وکړې چې مونږ به ورته جلسه کې پاسو چې استاد یې د څه نه خبر نه خوله کنټرول که مه وایه دا به ستاسو د سترګو خیانتي دارالعلوم هم ولیده په دارالعلوم هم سترګې خوږې شوې د دارالعلوم پیغام هم واورېد غوږونه هم واورېد زړه کې م عشق کېنو کم کس که اغامي دی او که مولا دی که په جلسه کې دی او که په مقبره کې دی د دارالعلوم خلاف کوي ای مسلمانانو په توپ هم څوک نه ولي په جنازه کې ورته پاسې په جلسه کې ورته پاسې وی استاد یې د څه نه خبر نه څه دي لیدي نه دي غلې کښېنه دا به ورته وایې لاس اوچت کې لاس اوچت کې دونه بزدلي مه کوئ چې وی ویني لاس اوچت کې مولانا قاری عبدالحمید صاحب پاسې د دارالعلوم حقاني مشکات شریف پورې ما سره سبقونه ویلو هغه وخت کې ښه سټیج سیکرټریتوب هم کوي الحمدلله ته کوم ځای نه راغلی دی په کال کې چلیږي تبلیغ کې ما ورته وی چې ریونډ ته لاړ شه او تبلیغي مشرانو ته ځان پیش کا بغیر ستانه به دا سټیج مزه ونه کي په کال کې چلیږي تبلیغ کې دی بالپور ته تشکیل شوی د هغې نه بېګا را رسېدلی دی مولانا قاری عبدالحمید صاحب د چارسدي الله دې د دوی زندګۍ کې برکت نصیب کړي بعض زه خپل تقریر بیان بس کول غواړم باباجي صاحب به دعا کوي وصلی الله علی النبی الامي الکریم فضله او نمونه به تاسو باباجي نکاح باباجي دعا کی درود شریف وایي اول به باباجي دعا وکړي او بیا به د ستارې فضیلت فضله په سر باندې لاس